د ټول پاکستان سټوډنټانو حکومت ته وارننګ ورکړی دی چې په 31 اګست ته تاسو عمران خان مخکې آزاد کړی که نه داسې حالات به یې لکه څنګه چې په بنګلادیش کې وو او موږ په وزیر اعظم هاوس به درځو. ملګرو وایي که تاسو عمران خان آزاد نه کړو نو موږ به داسې کار وکړو که نه چې تاسو به یاد ساتئ. ملګرو حکومت دا ویلي که نه و چې د دوی مشران څه ونه کړل د پي ټي آی والا، نو دوی دا نوجوانان به څه وکړي او د عوام به څه وکړي. ملګرو تاسو اول دا خبره واورئ چې دا پاکستان چې دی نو دا وزیر اعظم چې راځي نو دا په عوام باندې راځي، لیکن دوی خو په پاکستان کې په خپله هیڅ منتخب کوي، لیکن نور چې دی نو نور په عوام باندې راځي او دوی د عوام پاور نه دی لیدلی. 24-25 کروړ عوام دی او چې کله دا راووت نو دوی ته به دا بیا پته ولګي چې دا اوس موږ دوی سره څه وکړو. د دوی سره هېڅ څوک بیا نشي چیړلی او دا کومه نوجوانان چې دي کومه سټوډنټان چې دي که دا راووتل نو دوی حالات بیخي خراب دی، ځکه چې دوی نه په لوږه دي نه په تنده باندې دي نه په مرګ باندې دي، په هېڅ باندې هم نه دي. نو پاکستان کې داسې حالات را روان دي لکه څنګه چې بله ورځ په بنګلادیش کې وو، لکه څنګه چې بنګلادیش وزیر اعظم یې سره دغسې چل وکړو نو دقسې به نه په 31 اګست باندې به دقسې په پاکستان کې حالات خراب شي. او د هغه نه چې مخکې چې څومره د سټوډنټانو مطالبات دي په کار ده چې هغه ومنلی شي، ځکه چې په پاکستان کې حالات خراب دي ډېر زیات د مخکې نه او نور زیاته به هم مهنګایي راشي، خلک به د نورو سختو سره هم مخامخ شي. نو دې له پکار ده چې حکومت دا خبره ومني چې سټوډنټان چې وایي چې 31 اګست نه مخکې عمران خان آزاد کړي، که نه موږ به یو داسې کار وکړو چې ټوله دنیا به حیرانه کړو او ټوله دنیا به بیا یاد ساتي. نو هغه بالکل د سټوډنټانو زور هم شته دی او بلکې د دې عوام زور شته دی. ګوره دا عوام راوتی نه دی که نه چې دا کله راووتو نو تاسو ته به پته ولګي، لکه څنګه چې بله ورځ په بنګلادیش کې راوتی و که نه نو داسې حل یې ورسره وکړو که نه چې هېڅ چا ورته څه نه شي ویلی. په 15 منټ کې استعفا ورکړله او سیده د وزیر اعظم څه ده انډیا ته رسېدلې ده. نو ولې چې د عوام پاور دی او کومه د وزیر اعظم هاوس نه چې دی نو هر څه یې وړلي هر څه یې ختم کړلي. ولې چې هغوی ته پته وه هغوی چې ونه هغوی سره زیاتی کوه لکه څنګه چې په پاکستان کې زیاتی کېږي، نو هغوی چې ټول راووتل که نه او داسې کار یې ورسره وکړو نو بله ورځ په پاکستان کې هم حالات خرابېږي. د هغه نه مخکې ده چې په کار چې حکومت د دې سټوډنټانو د دې عوام خبره ومني، که نه هسې نه چې بله ورځ به حالات خراب وي، خانه جنګي به جوړېږي، خلکو ته پته اوس لګېدلې ده. ملګرو دا سټوډنټانو فیصله کړې ده او وایي که تاسو عمران خان نه راازادوئ نو تاسو ته به موږ یو داسې کار وکړو چې ټول عمر به بیا یاد ساتئ او ټوله دنیا به یاد ساتي.